افسوس دا یو بل قیامت چې دې ظالم انسان چې کوم دی د اختر د زبرګو ورځو ته یې مونه کتله او دغسې خپله مور یې شهیده کړله. افسوس یار، کله یې پلار راپاسي خپل زوی شهید کوي، په تبرګو یې وهي، کله یو زوی راپاسي خپل پلار شهید کوي او اوس پکې دا ظالم راپاڅېدلو چې خپله مور یې شهیده کړله. افسوس یار، د دې هلک دا ویډیو به هم تاسو باندې زه ګورم او یعنې د سټیچو دا خبرې به هم تاسو سره زه په دې سیټ باندې پلی کوم. دې ظالم چې کوم ظلم کړی دا واقع چې کوم دی نو دیل کې راغلې ده او دغسې دې ظالم خپله مور اته ډزه په کلاشینکوف باندې وویشتله. یار ډېر زیات افسوس مقام دی، دا مونږ کم وخته پاتې شو. یو سړی خپل جنت د خپل لاسه دې دنیا نه ولیږي نو یار دا مونږ کم وخته پاتې شو. دا پته نه لګي د قیامت نښې دي، څه حساب دی. ډېر زیات خفه شوم ملګرو، دا ویډیو چې ما وکتل زه ډېر زیات خفه شوم، د حد نه سیوا. خو ما چې دی تاسو سره هم شریکه کړمه. دا چې کوم دی دیر کې دا واقعه راغلې ده، یعنې د پلار هم غټ سره کلي څه چیرمین دی او یعنې دا یو بدعمله انسان و چې د خپله مور د دې دنیا نه ولیږله او اته ډزه یې وویشتله. پته یې نه لګي مور به ورته ویلي څه وو نو خو دا دغسې یې وویشتله. پته نه لګي دا به چرسي وو، څه حساب به و چې اوس دا واقعه راغله. افسوس زه ډېر زیات خفه شوم نن سبا چې نن سبا کله پلار راپاڅي د جینۍ د پیسو دپاره خپل زوی په تبرګو ووهي او دغسې بیا یې په غر کې ښخ کړي او بیا یو زوی راپاڅي خپل پلار وولي. اوس پکې دا ظالم راپاڅېدل او خپله مور یې ویشتله. افسوس یار، دا کوم وخته موږ پاتې شولو. بیا موږ وایو عذابونه راځي، زلزلې راځي، طوفانونه راځي، نو عذابونه به نه راځي چې داسې قسمه کارونه په دې دنیا کې کیږي. یار زه به نور څه هم نشم ویلی، خو الله دې زموږ د پښتنو په حال باندې رحم وکړي. افسوس زه چې دې حالاتو ته ګورم ډېر زیات خفه شم، ځکه چې دا کوم حالات نن سبا روان دي دا ډېر زیات د حد نه تېروتي حالات دي. نو الله دې بس زموږ په حال باندې رحم وکړي. د خپل ځان لپاره ډېر دعاګانې غواړئ او دا کم کس چې دی نو دا د دې سره تعلق ساتي. ما چې تاسو هم دا ویډیو شریک کړم، زه ډېر زیات خفه کړم ما چې کله دا ویډیو وکتله نو ما بیا وویل چې تاسو سره هم شریک کړم. د ویډیو کتلو ډېر زیاته مننه. سعید جان افیشیل چینل سره هم سبسکرایب کړئ. اوس ما دلته اجازه ته د لوی الله په امان.